افغانستان کې د غازي امان الله خان له واکمنۍ نه رانیولې تر نادرشاه او ظاهرشاه پورې او له هغې وروسته د داود خان بیا د خلق ډیموکراتیک ګوند په ټوله واکمنۍ کې ورپسې د طالبانو په لومړي دور او اوس دویم دور کې هم روسیه یو تر ټولو مهم رول لري. د شوروي روسیې مشر ولادیمیر لینین غازي امان الله خان ته یو خط ولیکه او په دې خط کې لینین افغانستان په ټوله دنیا کې یوازینی اسلامي هیواد یاد کړی و چې خپلواک دی. کله چې روسانو په 1920 کال کې په اوسنۍ ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان کې د بخارا امارت له منځه ویوړو، نو له هغه ځایه د امارت د مشر په ګډون د دې امارت تقریبا 2 لکه غړي افغانستان ته رامهاجر شول. خو نادرشاه سمدستي اقدام وکړ او خپل ورور شاه محمود خان یې له پوځ سره یو ځای شمالي ولایتونو ته ولېږه او هلته یې له یوې سختې جګړې وروسته ابراهیم بیګ وواژه او وسلوال یې د شوروي خاورې ته وتښتېدل. په 1939 کال کې دویمه نړیواله جګړه رامنځته شوه. خو افغانستان لپاره تر ټولو حساسه مرحله هغه وخت شروع شوه چې کله د جرمني مشر هټلر افغانستان ته پام شو. د افغانستان او ایران نیمه برخه به روسیه واخلي او نیمه برخه به جرمني ته ورسیږي. په 1955 کال کې د شوروي اتحاد مشر کروشچوف کابل ته یو تاریخي سفر وکړ. په دې سفر کې هغه له افغانستان سره 2 ډوله همکاري اعلان کړله. اوله یې دا چې روسیه به له افغانستان سره د پښتونستان په مسله کې ولاړی. بالاخره په 1996 کال کې طالبانو کابل ونیو. خو جالبه دا و چې هلته په روسیه کې د چچنیایي مسلمانانو پاڅونونو له شروع کېدو سره سم دلته په افغانستان کې طالبانو د چچنیا ازادي په رسمیت باندې وپېژندله. کله چې د طالبانو حکومت رانسکور شو، روسیه له اولنیو ملکونو نه و چې طالبان یې د یو ترهګریز سازمان په توګه ومنل. په تیرو 100 کلونو کې روسیه یو هغه هیواد و چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو مهم رول لوبولی دی. په افغانستان کې د غازي امان الله خان له واکمنۍ نه رانیولې تر نادرشاه او ظاهرشاه پورې او له هغې وروسته د داود خان بیا د خلق ډیموکراتیک ګوند په ټوله واکمنۍ کې ورپسې د طالبانو په لومړي دور او اوس دویم دور کې هم روسیه یو تر ټولو مهم رول لري. نو په همدې خاطر موږ کیسه د 1919 کال نه را شروع کوو، هغه وخت چې افغانستان له انګریزانو نه خپلواکي واخیستله. دا داسې وخت و چې د روسیې سرحدونه له افغانستان سره نښتي وو. خو دننه په روسیه کې یوه سخته کورنۍ جګړه هم رامنځته شوې وه او دا کورنۍ جګړه په روسیه کې د شوروي اتحاد د جوړېدو په سر وه. یعنې د روسیې په یوه برخه کې ځینو خلکو غوښتل چې یوازې یو کمونیست ګوند په روسیه باندې واکمني وکړي، په نورو برخو کې بیا خلکو دا غوښتنه کوله چې تزاري روسیه دې بیرته راژوندی کړی شي او د کپیټالیزم نظام دې بیرته جوړ کړی شي. خو په 1919 کال کې کمونیستانو دا کورنۍ جګړه وګټله او ولادیمیر لینین د شوروي روسیې لومړی مشر وټاکل شو. خو دا وخت لینین ته 2 سخت چیلنجونه مخ ته پراته وو. یو دا چې له کورنۍ جګړې وروسته شوروي روسیه ډیرو غربي ملکونو په رسمیت ونه پیژنده او بل چیلنج دا و چې لویه برطانیه د شوروي روسیې سرحدونو ته تقریبا را رسېدلې وه او کیدای شول چې شوروي ته مشکلات پیدا کړي وو. مثلا په جنوبي اسیا کې دا آبي رنګه ټول هیوادونه د برطانیه تر کنټرول لاندې وو چې په ټوله دنیا کې تقریبا 50 ملکونه لاندې کړي وو. شوروي روسیه چې بیا وروسته په شوروي اتحاد باندې بدل شو، په نقشه کې دا ډول ښکارېدله چې تقریبا 15 هیوادونه تر کنټرول لاندې وو. او پوهیږئ افغانستان هغه وخت په داسې جغرافیایي موقعیت کې پروت و چې یوه خوا یې د برطانیه خاوره وه او بله خوا یې د روسیې خاوره وه. نو په 1919 کال کې چې افغانستان له انګریزانو نه ازادي واخیستله، دا د روسیې لپاره تر ټولو لویه د خوشحالۍ پیښه وه او دا ځکه چې له دې وروسته به انګریزان په مستقیم ډول د شوروي روسیې سرحدونو ته نشو رانږدې کېدلی. په همدې خاطر روسیه لومړنی ملک و چې د افغانستان ازادي په رسمیت وپېژندله. حتی د شوروي روسیې مشر ولادیمیر لینین غازي امان الله خان ته یو خط ولیکه او په دې خط کې لینین افغانستان په ټوله دنیا کې یوازینی اسلامي هیواد یاد کړی و چې خپلواک دی. غازي امان الله خان هم لینین ته یو خط لیکلی و چې پکې د لینین په مشرۍ شوروي روسیه په رسمیت باندې وپېژندله او لینین یو عظیم لیډر او خپل نږدې ملګری هم پکې یاد کړی و.
همدلته د افغانستان او روسیې ترمنځ تر ټولو نږدې ملګرتیا شروع شوه. د لینن او غازي امان الله خان دې ملګرتیا افغانستان ته یوه ګټه ورسوله او هغه په 1921 کال کې د افغانستان او شوروي روسیې ترمنځ یو قرارداد و او د دې قرارداد له مخې شوروي روسیې اعلان وکړ چې افغانستان ته به هر کال 1 میلیون روسي پیسې ورکوي. لدې سره جوخت افغانستان ته به جنگي تیاری ورکوي او پوهیږئ دا په تاریخ کې اول ځل و چې افغانستان جنگي تیاری ترلاسه کولې. همدلته د افغانستان د جنگي تیارو د پرواز او استعمال لپاره لومړنی نسل هم ټرین کړی شو. همدارنګه روسیې افغانستان سره وعده وکړله چې کابل به د ټلګراف تارونو په وسیله د نورو ښارونو سره وصل کړي ترڅو ټول ښارونه له یو بل سره په اسانۍ او زر پیغامونه تبادله کړی شي. خو له 1921 کال نه وروسته د روسیې او افغانستان د ګټورو اړیکو ترمنځ یوه ډیره حساسه او خطرناکه مسله راپورته کړی شوه او هغه مسله دا وه چې شوروي روسیې په مرکزي اسیا هیوادونو کې په هغو مسلمانانو باندې سختې حملې شروع کړې چې د روسیې په خلاف راپورته شوي وو. حتی ویل کېږي چې روسي پوځیانو په بخارا یا په اوسني ازبکستان کې تر 15,000 پورې مسلمانان ووژل. خو کله چې روسانو په 1920 کال کې په اوسنی ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان کې د بخارا امارت له منځه ویوړو نو له هغه ځایه د امارت د مشر په ګډون د دې امارت تقریبا 2 لکه غړي افغانستان ته رامهاجر شول. په دوی کې یو د ابراهیم بیگ په نوم کس هم و چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پټ شو او وروسته د افغانستان لپاره په یو سرخوږي باندې هم بدل شو. خو د دې کیسه به بیا وروسته وکړو. نو له همدې سره په ټوله مرکزي اسیا کې د روسیې په ضد پاڅونونه را شروع شول او د ازادۍ جنګیالي هم راپورته شول. په همدې وخت کې غازي امان الله خان د اسلامي نظریې په بنیاد دا غوره وګڼله چې پټ په پټه د شوروي روسیې په خلاف د منځنۍ اسیا جنګیالیو او پاڅونونو سره یو ډول کومک وکړي. خو دلته روسیې افغانستان ته یو اخطار ورکړ او هغه اخطار دا و چې که چیرته د روسیې په ضد راپورته شوي جنګیالي د افغانستان خاوره د دوی په خلاف استعمال کړي نو شوروي روسیه به په افغانستان باندې حمله وکړي. غازي امان الله خان هم نه غوښتل چې له شوروي سره یې اړیکې خرابې شي نو په همدې خاطر غازي امان الله خان سمدستي خپله پالیسي بدله کړله او په 1926 کال کې له شوروي روسیې سره یو تړون وکړ چې افغانستان به د شوروي په خلاف د راپورته شوو جنګیالیو حمایت نه کوي او بېطرفه به پاتې کیږي. له دې 2 کاله وروسته په 1928 کال کې چې کله غازي امان الله خان روسیې ته سفر وکړ نو په دې سفر کې روسیې د افغانستان پاچا امان الله خان ته یو عالی او د لوړې سطحې پروتوکول هم ورکړ. بلخوا برطانیه د افغانستان او روسیې دومره نږدې کېدو وویروله او دا یې د خپلې امپراتورۍ لپاره یو خطر وګاڼه. نو په همدې خاطر یې په افغانستان کې دننه د غازي امان الله خان په خلاف بېلابېلې دسیسې هم شروع کړلې او د همدې دسیسو په نتیجه کې غازي امان الله خان ته په هېواد کې دننه مشکلات پیدا کړلی شول. پاڅونونه وشول او بالاخره له ځینو ګډوډۍ وروسته امان الله خان وطن پرېښود او نظام سقوط شو. د 1929 کال په اکتوبر کې محمد نادر شاه د افغانستان واک ترلاسه کړ. هغه کوششونه شروع کړل چې له روسیې او نورې غربي دنیا سره په روابطو کې ډیر زیات احتیاط وکړي او دا ځکه چې له دې مخکې د غازي امان الله خان په خلاف په افغانستان کې په همدې خاطر اعتراضونه راپورته شول چې هغه له غربي هیوادونو او شوروي سره اړیکې ډیرې زیاتې نږدې او پراخې کړې وې. نو په همدې خاطر محمد نادر شاه د واکمنۍ په لومړیو وختونو کې د افغانستان او روسیې اړیکې یو څه کمزورې او تتې وي. خو نادر شاه ته هم دلته یو سرخوږی جوړ شو او دا سرخوږی ورته د ابراهیم بیگ په نوم هغه شخص جوړ کړی و چې د بخارا امارت له ړنګېدو وروسته افغانستان ته راتښتېدلی و چې مخکې مو یادونه هم وکړله. ابراهیم بیگ د ډیرو هغو وسلوالو مشر و چې په منځنۍ اسیا کې د روسیې په خلاف جنګېدل. هغه دا وخت د افغانستان له شمالي ولایتونو نه د یو بیس په توګه استفاده کول او د روسیې په خاوره باندې به مسلسل حملې او بریدونه کول. دا وخت په روسیه کې جوزف ستالین واک ته رسېدلی و. ستالین چې شوروي اتحاد په نړیوال قدرت باندې بدل کړ د یو سخت دیکتاتور په نوم هم مشهور و. نو په همدې خاطر هغه هم افغانستان ته اخطار ورکړ چې که چېرته په شمالي ولایتونو کې د ابراهیم بیگ حملې کنټرول نشي نو شوروي اتحاد به د افغانستان په ټولو شمالي ولایتونو باندې حملې وکړي او په خپل کنټرول کې به یې واخلي. خو نادر شاه سمدستي اقدام وکړ او خپل ورور شاه محمود خان یې له پوځ سره یو ځای شمالي ولایتونو ته ولېږه او هلته یې له یوې سختې جګړې وروسته ابراهیم بیگ وواژه او وسلوال یې د شوروي خاورې ته وتښتېدل.
شوروي اتحاد یو ځل بیا د افغانستان لخوا ډاډه شو او دواړو هیوادونو همدلته یو بله معاهده هم امضا کړه چې پکې لیکل شوي وو دواړه هیوادونه به د یو بل مخالفینو ته په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي. له همدې سره د شمالي ولایتونو له لارې د افغانستان او شوروي ترمنځ تجارت هم په مستقیم ډول شروع شو. خو محمد نادر شاه ته دا سمه نه ښکارېدله چې افغانستان دی یوازې په روسیې باندې تکیه شي. په همدې خاطر د افغانستان ملي بانک رامنځته کړ او د شوروي په ځای برطانوي هند، جرمني او امریکا سره تجارتونه پراخ کړل. بالاخره د 1933 کال را ورسید. د افغانستان پاچا نادرشاه زده کړو ته د ماشومانو د تشویقولو په خاطر د یو مکتب په فراغت غونډه کې برخه اخیستې وه. خو په ناڅاپي ډول د مکتب په همدې فراغت غونډه کې یو هزاره شاګرد راپاڅېده او په نادرشاه یې ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه ووژل شو. له همدې سره د نادرشاه واکمني ختمه شوه او په ځای یې ظاهرشاه په 19 کلنۍ کې د افغانستان واک ترلاسه کړ او دا په ټوله نړۍ کې یو حساس وخت و ځکه چې دنیا قرار د دویمې نړیوالې جګړې خواته روانه وه. خو افغانستان لپاره تر ټولو حساسه مرحله هغه وخت شروع شوه چې کله د جرمني مشر هټلر افغانستان ته پام شو. هټلر دا وخت پوه شوی و چې افغانستان د شوروي روسیې او د برطانیې ترمنځ په یو ډیر ستراتیژیک ځای کې پروت دی. نو په همدې خاطر یې له افغانستان سره د عصري پروژو د شروع کولو یو پارټنرشپ شروع کړ. د همدې پارټنرشپ نه وروسته جرمني په افغانستان کې تر ټولو زیاته سرمایه ګذاري او د پیسو مصرفول شروع کړل. همدا اول ځل و چې د کابل او برلین ترمنځ هوایي الوتنې شروع شوې او تر ټولو مهمه دا چې دا وخت افغانستان ته سلګونه جرمني انجینران، استادان، ډاکټران، د زراعت او نورو برخو متخصصان هم راغلل. دوی هغه وخت د سروبي برېښنا بند سربیره بېلابېلې کارخانې هم جوړې کړې، پولیس هم رامنځته کړل او د افغانستان لپاره ټلیفوني سیستم هم جوړ کړ. او هټلر دا ټولې مرستې په دې خاطر له افغانستان سره کولې چې له دې ځایه د نورو هیوادونو فعالیتونه تعقیب کړی شي، په خاص ډول د انګریزانو او روسانو. خو په افغانستان کې د جرمني او خاص کر د هټلر د فعالیتونو روسیې او انګریزانو ته خوند نه ورکاو او دا یې د ځان لپاره یو خطر ګاڼه. خو همدلته په 1939 کال کې دویمه نړیواله جګړه رامنځته شوه. او پوهیږئ افغانستان دا وخت له یو ډیر خطرناک حالت سره مخ و او هغه ځکه چې جرمني، روسیا او برطانیا د نړیوالې جګړې مهم هیوادونه وو او د دې درې واړو هیوادونو د یو ځای کېدو نقطه افغانستان و. مثلا روسیا او برطانیا دا وخت د افغانستان په گاونډ کې وو او جرمني تازه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ لپاره زرګونه جرمنیان افغانستان ته رالیږلي وو. نو له همدې وجې افغانستان په یو ډیر خطرناک حالت کې معلومېدو. حتی په 1940 کال کې خو داسې اوازې خپرې شوې چې روسیا او جرمني غواړي د افغانستان او ایران خاوره په خپلو منځونو کې وویشي. یعنی د افغانستان او ایران نیمه برخه به روسیه واخلي او نیمه برخه به جرمني ته ورسیږي. او د دې یوه وجه دا و چې د نړیوالې جګړې په اول کال باندې نازي جرمني او شوروي اتحاد د لنډ وخت لپاره ملګري وو او دوی دواړه له دې ویرېدل چې هسې نه برطانیه د افغانستان له لارې په دوی باندې حمله ونه کړي. او پوهیږئ په 1940 کال کې روسیې د ترکمن او ازبک سرحدونو ته خپل پوځیان هم رالیږلي وو تر څو په افغانستان باندې حمله وکړي. خو دلته د افغانستان صدراعظم محمد هاشم خان ډیر هوښیارانه ګام پورته کړ او هغه دا چې له یوې خوا یې د افغانستان شمالي ولایتونو ته افغان پوځیان ولیږل او په عین حال کې شوروي ته دا ډاډ هم ورکړ چې افغانستان به برطانیه ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نه په شوروي باندې حمله وکړي او ورسره جوخت یې دا هم ور په یاده کړل چې افغانستان په نړیواله جګړه کې بېطرفي اعلان کړې ده. له دې هر څه سره بیا هم د شوروي اتحاد مشر ستالین غوښتل په افغانستان باندې حمله وکړي. خو کیسه هغه وخت بل خواته واوښتله چې کله په 1941 کال کې هټلر د ستالین سره دوکه وکړه او په شوروي باندې حمله وکړه. نو په همدې خاطر د روسیې توجه له افغانستان نه واوښتله او افغانستان له یوې لویې جګړې نه بچ پاتې شو. خو افغانستان ته خطر لا ختم شوی نه و. روسیې او برطانیا دواړو په 1940 کال کې په افغانستان کې د ظاهرشاه حکومت ته اخطارونه ولیږل چې سمدستي باید د جرمني انجینران، پوځي مشاورین او نور مسؤلین له افغانستان نه وباسي او که د دوی غوښتنه ونه مني نو په افغانستان باندې به له یوې خوا برطانیا حمله وکړي او له بلې خوا به پې شوروي. کټمټ لکه په ایران چې یې حمله وکړله. ایران هم په نړیواله جګړه کې بېطرفي اعلان کړې وه خو د برطانیا او شوروي لخوا پې حمله وشوه او تر کنټرول لاندې یې راوست.
خو هغه وخت د افغانستان صدراعظم محمد هاشم د حالت په ډیر ښه شکل کنټرول کړ. هغه سمدستي لویه جرګه راوغوښتله او په لویه جرګه کې د افغان ولس نه دا تاییدیه واخیستله چې د جرمني خلک دې له افغانستان نه ووځي. خو د افغانستان صدراعظم محمد هاشم روسیې او برطانیې ته دا شرط هم کېښود چې د جرمني اوسیدونکي به له افغانستان نه د برطانوي هند له لارې وځي او هغوی ته به د وتلو لپاره آزاده لاره هم ورکول کیږي. او په همدې شکل افغانستان د شوروي اتحاد او برطانیې له یوې بلې خونړۍ حملې نه هم بچ شو. په 1945 کال کې دویمه نړیواله جګړه ختمه شوه. که څه هم افغانستان په جګړه کې داخل نشو خو د جګړې له وجې سخت اقتصادي تاوانونه ولیدل ځکه چې د تجارت ټولې لارې بندې شوې وې. افغانستان چې له نړیوالې جګړې مخکې څومره د عصریتوب خواته روان و اوس د ضعیف اقتصاد له وجې پرمختګ په ټپه ولاړ و. په 1940 کال کې برطانیه هم هندوستان پرېښود او ورسره جوخت پاکستان هم رامنځته شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اولنیو مخالفتونو له وجې په افغانستان باندې د کراچۍ بندر او نړیوال سمندر ته د تګ لاره هم بنده شوه. دا وخت د افغانستان اقتصاد هر ورځ په راغورځېدو یو قسم منزوي شوی غوندې و او بله هیڅ لاره ورته نه وه پاتې بغیر له دې چې له شوروي اتحاد نه مرسته وغواړي. په همدې خاطر ظاهر شاه په 1950 کال کې له شوروي اتحاد سره د 4 کلونو لپاره یوه تجارتي معاهده امضا کړله. د دې معاهدې په اساس به افغانستان خپل تجارتي مالونه د روسیې له خاورې په مفت ډول تیری او اروپا ته به رسوي. په بدل کې به روسیه په لویه اندازه تیل، سمنټ او نور وسایل افغانستان ته په ډیر کم قیمت باندې صادروي. بالاخره 1953 کال را ورسید او په روسیې او افغانستان دواړو هیوادونو کې لوی بدلونونه هم رامنځته شول. په روسیه کې ستالین مړ شو او په ځای نیکیتا کروچوف واکمن شو. بلخوا په افغانستان کې یو مهم نیشنلیست محمد داود خان د صدراعظم په توګه وټاکل شو. همدا وخت په دنیا کې د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ سړه جګړه هم شروع شوې وه. نو ځکه داود خان تر ټولو اول کار دا وکړ چې د افغانستان پوځ قوي کړي او د دې لپاره یې تر ټولو مخکې امریکا نه د وسلو غوښتنه وکړه. امریکا ورته دا شرط کېښود چې که افغانستان د شوروي په خلاف جوړه شوې د سنټو په معاهده کې شامل شي نو نظامي کومک به ورسره وکړي. خو داود خان دا شرط ونه مانه او ورته وویل چې افغانستان نه غواړي خپله بېطرفي خرڅه کړي. داود خان سمدستي روسیې نه د مرستې غوښتنه وکړه او روسیې ورسره ومنله او له همدې سره د روسیې او افغانستان ترمنځ د همکارۍ یو بل خو تر ټولو مهم دور شروع شو او دې دورې ته د افغانستان سره د روسیې د همکارۍ طلایي دوره هم ویل کیږي. په 1955 کال کې د شوروي اتحاد مشر کروچوف کابل ته یو تاریخي سفر وکړ. په دې سفر کې هغه له افغانستان سره 2 ډوله همکاري اعلان کړله. اوله یې دا چې روسیه به له افغانستان سره د پښتونستان په مسله کې ولاړی او دویم دا چې په روسیه به افغانستان ته د هغه وخت 100 میلیونه ډالر قرض ورکړي ترڅو خپل اقتصاد په بیرته راجوړ کړی شي. په همدې کلونو کې شوروي په افغانستان کې د سالنګ تونل، لوی لارې، هوایي میدانونه او د کابل سیلو په ګډون ډېر نور تاسیسات هم جوړ کړل. ورسره جوخت د افغانستان د پوځ په جوړېدو کې هم لویه همکاري وکړله. خو په دې خاطر چې افغانستان خپله بېطرفي ټولې دنیا ته ښکاره کړي داود خان امریکا ته هم بلنه ورکړله چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. له دې وروسته امریکا هم په افغانستان کې د اوبو د تنظیم، د کندهار هوایي میدان او تعلیمي او زراعتي برخو کې ډېرې پروژې عملي کړې. دا وخت افغانستان یو له هغو محدودو ملکونو نه و چیرته چې د روسیې او امریکا خلکو په شریکه کار کاوه. خو په 1963 کال کې ظاهر شاه دا محسوس کړله چې داود خان ډیر زیات شوروي ته نږدې شوی دی نو په همدې خاطر یې هغه مجبور کړ چې له صدراعظمۍ نه استعفا وکړي. خو 10 کاله وروسته په 1983 کال کې داود خان په ظاهر شاه باندې هغه وخت کودتا وکړه چې ظاهر شاه ایټالیا ته د درملنې لپاره تللی و او له همدې سره په افغانستان کې اوږد شاهي نظام ختم شو او په ځای داود خان د افغانستان جمهوري نظام رامنځته کړ. روسیه یو ځل بیا اول هیواد و چې د داود خان حکومت په رسمیت باندې وپیژنده. له دې وروسته د افغانستان او روسیې ترمنځ د تاریخ تر ټولو مهم پړاو را رسیږي. یوازې په 6 کلونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ ډیر مسایل راپورته شول. داود خان چې کله په 1983 کال کې په ظاهر شاه باندې کودتا وکړله نو هغه دا کودتا د هغو پوځي افسرانو په کومک وکړه چې د شوروي لخوا ورته روزنه ورکول شوې وه او په افغانستان کې د کمونیست ګوند غړیتوب یې هم لاره چې د خلق دیموکراتیک ګوند په نوم و. نو کله چې داود خان د کمونیست ګوند په مرسته واک ترلاسه کړ روسیې فکر کاوه چې داود خان به له دې وروسته د دوی د لاسپوڅي په توګه فعالیت شروع کړي. یعنی هر څه چې روسیه غواړي داود خان به هماغه کوي. خو هغوی ناسم پوه شوي وو.
ځکه چې داود خان واک ته له رسېدو سره سم نه یوازې د خلق دیموکراتیک ګوند غړي له حکومت نه وویستل بلکې د خپل حکومت تکیه یې هم له شوروي نه راکمه کړله او کوشش یې وکړ چې د سعودي، ایران، مصر او نور هیوادونو سره روابط جوړ کړي او ځان پې تکیه کړي. په 1970 کال کې داود خان روسیې ته سفر وکړ. اول ته یې د شوروي اتحاد مشرانو ته ښکاره وویل چې روسیې ته به هېڅکله دا اجازه دوی ورنه کړي چې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي او افغانستان به همیشه خپلواکه پاتې شي. له همدې سره روسیې ته معلومه شوه چې په افغانستان کې داود خان کیدای شي چې د غربي هیوادونو په لمسون دوی ته مشکل جوړ کړي. نو په همدې خاطر یې خلق دیموکراتیک ګوند را تنظیم کړ او بالاخره د خلق دیموکراتیک ګوند په داود خان باندې کودتا وکړله. په داود خان باندې د کودتا او بیا وروسته افغانستان ته د شوروي پوځیانو راتګ او بیا په افغانستان کې د جګړې پراخېدل هغه مسلې دي چې موږ پې یوه تفصیلي ویډیو هم جوړه کړې ده. نو ځکه دلته د دې موضوع په اړه ډېر تفصیل نه ورکوو. تاسو کولی شئ له دې ویډیو وروسته هغه ویډیو هم زموږ په یوټیوب کې وګورئ. نو له 1990 کال نه تر 1989 کاله پورې په افغانستان کې د شوروي پوځیان موجود وو او په افغانانو باندې په لویه کچه ظلمونه وکړل. عام خلک یې شهیدان کړل، میلیونونه خلک نورو هیوادونو ته مهاجر شول، کونډې او یتیمان پاتې شول، میلیونونه افغانان معلول هم شول. خو کله چې په 1989 کال کې له سختو اقتصادي توانونو نه وروسته شوروي پوځیان له افغانستان نه ووتل او بیا په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله حکومت هم سقوط شو، نو د افغانستان او روسیې ترمنځ اړیکې همدلته بندې شوې. دا وخت د افغانستان په گاونډ کې پراته هیوادونه ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان هم آزاد شول او نور په رسمي ډول د افغانستان او روسیې ترمنځ هغه سرحد هم ختم شو. نو په همدې خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکه هم بنده شوه. خو بالاخره په 1996 کال کې طالبانو کابل ونیو او لومړی کال یې دا وکړ چې ډاکټر نجیب الله یې په دار وځړاوه. دې کار روسیه ورخطا کړه او په دې فکر کې شوه چې شاید طالبان په راتلونکي کې د تاجکستان او ازبکستان له لارې روسیې ته هم مشکل جوړ کړي. او دا ویره ځکه پیدا شوه چې روسیه دا وخت په خپل هیواد کې له اسلامي خوځښتونو سره مخ وه. هلته د چچنیي اسلام پالو لخوا پاڅونونه شروع شوي وو چې له روسیې نه ازادي واخلي او خپل هیواد جوړ کړي. خو جالبه دا وه چې هلته په روسیه کې د چچنیي مسلمانانو پاڅونونو له شروع کېدو سره سم دلته په افغانستان کې طالبانو د چچنیا ازادي په رسمیت باندې وپېژندله. ورسره جوخ د طالبانو مشر ملا محمد عمر هم د چچنیا له رهبر سره لیدلی وو او د هغه وخت د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالوکیل متوکل په ښکاره اعلان کړی وو چې په روسیه کې د چچنیایي جنګیالیو حمایت کوي. خو د روسیې لپاره تر ټولو حساسه مسله دا وه چې طالبانو په 2000 کال کې د چچنیا سفارت هم په کابل کې خلاص کړ. نو په همدې خاطر روسیې له طالبانو سخته ویره محسوسه کړله او سمدستي له ایران او هندوستان سره لاس یو کړ او د طالبانو په خلاف په شمالي ولایتونو کې د احمدشاه مسعود له مقاومت سره مالی او نظامی همکاري پراخه کړله. خو کله چې په 2001 کال کې د سپټمبر 11 پیښه رامنځته شوه نو په همدې خاطر ولادیمیر پوټین چې تازه د روسیې ولسمشر شوی و امریکا ته بشپړ ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت په ړنګولو کې به ورسره پوره همکاري وکړي. روسیې خپل ټول هغه کوردینات، نقشې، شبکې او د لارو معلومات چې دوی په افغانستان کې ترلاسه کړي وو امریکا ته وسپارل. همدارنګه روسیې په شمالي ولایتونو کې جنګېدونکي افغان وسلوال هم د امریکا استخباراتو ته معرفي کړل چې همکاري ورسره وکړي. یوازې دا نه بلکې روسیې په ازبکستان او قرغیزستان کې هوایي میدانونه هم امریکا ته وسپارل چې په افغانستان باندې په حمله کې ته استفاده وکړي. او کله چې د طالبانو حکومت رانسکور شو روسیه له اولنیو ملکونو نه و چې طالبان د یو ترهګریز سازمان په توګه ومنل او په افغانستان کې د حامد کرزي له نوي رامنځته شوي حکومت سره بشپړه همکاري هم اعلان کړله. خو کله چې روسیه پوه شوه امریکا غواړي د اوږد وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي نو دا یې د ځان لپاره یو بل خطر وګاڼه. له دې سره هممهاله په 2014 کال کې هغه وخت چې روسیې د کریمیا سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوستله نو د غربي هیوادونو لخوا پې پراخ بندیزونه هم ولګول شول. په همدې وخت کې د داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړی و او په مستقیم ډول روسیې ته اخطار هم ورکړی و او پوهیږئ روسیه همدلته مجبوره شوه چې له ډېر وخت وروسته له طالبانو سره ملګرتیا جوړه کړي.
د افغانستان لپاره د پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د خپلو استخباراتي چینلونو په وسیله طالبانو سره هغه وخت اړیکې جوړې کړې او دا اړیکې په همکارۍ باندې بیا وروسته بدلې شوې. دا وخت روسیې طالبانو ته بېلابېلې مهمې وسلې ورکول هم شروع کړل او دا وسلې د تاجکستان له سرحد نه د افغانستان په طرف راوړل کېدلې او په 2018 کال کې په رسمي ډول روسیې طالبان مسکو ته وغوښتل او په مسکو فارمټ کې ورته د ګډون زمینه هم برابر کړله او په همدې کار سره ټولې دنیا ته معلومه شوه چې طالبان له روسیې سره پراخې اړیکې لري. بالاخره په 2021 کال کې طالبان بیرته واک ته راستانه شول خو طالبان هیڅ هیواد په رسمیت باندې ونه پیژندل. دلته روسیه بیا رامخته شوه. په 2023 کال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې طالبان د توریزم سره د جګړې په برخه کې د روسیې همکاران دي. ورپسې په 2015 کال اپریل میاشت کې د روسیې یوې محکمې طالبان د ترهګرو له لیسته وویستل او بالاخره په 2016 کال کې طالبان او روسیې د پوځي همکاریو یو تړون هم امضا کړ. که څه هم د دې تړون معلومات په بشپړ ډول تر اوسه نه دي روښانه شوي خو د روسیې مطبوعات دا تاییدوي چې روسیه عموما په دې رقم قراردادونو کې له نورو هیوادونو سره د وسلو د تبادلې خبره کوي، د دفاعي ټکنالوژۍ او لایسنسونو د تولید وعده کوي او د ځینو پروژو په اړه شریک ریسرچونه هم شروع کوي. نو له دې ټول 100 کلن تاریخ نه داسې معلومیږي چې روسیې د افغانستان په تاریخ کې یو تر ټولو مهم رول لوبولی دی. که له یوې خوا یې افغانستان سره د خپلو ګټو لپاره کومکونه کړي دي نو له بله خوا یې افغانستان له ډیرو خطرونو او مشکلاتو سره هم مخ کړی دی. په همدې خاطر کارپوهان په دې عقیده دي چې له روسیې سره د افغانستان اړیکې باید ډیر محتاطانه واوسي ترڅو افغانستان له همدې وجې په راتلونکي کې له نورو مشکلاتو سره مخ نشي. دا و زموږ د نن خپرونه. هیله ده چې دې خپرونې به تاسو ته د روسیې او د افغانستان د تاریخي اړیکو په اړه یو څه معلومات درکړي اوسي. تر بلې خپرونې د الله په امان.